السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ KTK TV خپرونه د غزل کور. د غزل کور خپرونه کې نن موږ د ډیرې سیمې یو ډېر ښه لیکوال، یو صاحب طرز شاعر حمزه باور صاحب لخوا راغلي یو. حمزه باور صاحب که موږ ذکر وکړو نو یو ډېر پېژندلی نوم، یو ډېر ښه لیکوال. راځو د هغې طرف ته. باور صاحب په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایي او ستړي مه شئ. په خیر. ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته دومره وخت راکړو. دومره مو ستړي وو چې کربوغۍ علاقې نه زموږ پېرخانه ده، هغې نه راغلی او تېري دومره ستر مزال مو وکړو یوې مرکې دپاره. ډېره مننه. باور صاحب دا راته ووایي چې تاسو د شعر شروع کوم وخت نه کړې ده او شعر ته تاسو څنګه راغلی او نن سبا چې کوم د نوي کول چې کوم شاعري کېږي هغې معیار ته په کوم نظر ګورئ او تاسو سره خپل نظر شریکوي؟ ډېر صاحب سوالات خو یې دوه درې وکړو، زه کوشش کوم جوابونه ګرځم. شعر ته راتلل زه چونکې د ستر شوی د شاعرۍ په ماحول کې تاسو پته لرئ چې په دامې جرګه جوړه ده، صوبه صادق نه عبدالله صوبه صادق د دې ما نیکه ګیري دغه شاعر و. موږ یو کور کې ټول څومره چې دا خپل رشته داران دي د شاعرۍ ماحول و وخت نه زه په چې شوق باندې پوه شوی یم. ما شوق وخت نه شعر سره پته شوی دی. و دې نه علاوه د موجوده دور د غزل معیار په سره تاسو وکړه نوي کولو. یقینا څه داسې خلک شته دي چې ډېر ښه لیک کوي. لکه نن موږ د پرنسپل صاحب شجاع صاحب وفرمایلو چې نن تاسو چې کومه شاعري وشوه دا مشاعرې کې د تیري کې یقینا چې ډېره اوریجنل شاعري وه. دا که موږ د اوري د ملاکنډ سیمې شاعرانو سره په تلې کې واچوو د ژڼو شاعرانو سره، نن سبا څوک ډېر تشهیري لري، ډېر مشهور شوي دي. نو دغه شاعري د نه ډېره پایه کې چګه ده. خو افسوس دا ده چې دې نه څوک خبرېږي نه او هغه په ډېره هوا په چپه باندې ورځي، ځکه چې میډیا ده، موږ خپله میډیا نشته. که نه وي د نوي کول چې دې علاقې کومه شاعري کېږي دا یقینا چې ډېره اوریجنل شاعري ده او دې تصدیق استناد اسیر منګل صاحب ده. اسیر منګل صاحب د یو جشن خوشحال کې وفرمایلو چې د دې علاقې شاعري چې ما واورېده دا اوریجنل شاعري ده، دا بنوټي شاعري نه ده. مننه باور صاحب. بله پوښتنه خو مې دا ده چې شعري خو به تاسو ډېره کړې هم وي او اوس فلحال کتاب دپاره مو څه هڅه کړې ده او که نه ده کړې؟ نو یارانو دوستانو شهید صاحب هم د مشوره ده، نور هم د چې د کتاب مرحلې باندې موږ سفر شروع کړو. خو چونکې موږ اوس MPhil یو داخله کولو ده مخته نه ماسټر د بعد، نو انشاءالله د MPhil مکملېدن نه بعد نو انشاءالله په کتاب باندې هم کار کوو. باور صاحب باقاعده زده کړه مو چا نه کړې ده داسې څوک؟ زده کړه خو جي تاسو ته ما وویل چې موږ کور کې هم د شعر او شاعري ډېر ماحول و. خپل کور کې چونکې د عتیق صاحب انوکي صاحب چې د صادق صاحب سره ډېر وخت تېر کړی نو موږ ټول تربرونه او ترونه د سکول پرنسپل صاحب چې الله دې وبخښي دا ټول ماحول داسې و چې موږ د شعر شوق یعنې مشرانو هم شعر سره شوق لرلو. او دې نه علاوه ما یو شعر کې اظهار کړی نه چې قریشي صاحب هم موږ باقاعده یو استاد حیثیت لري، ځکه چې کالج کې مسابقه نه لري او مخته هم اوس هم څه داسې موږ ته ستونزې وي څه پوښتنې وي نو قریشي صاحب دا هم موږ رهنمایي کوي. ډېره مننه باور صاحب. کتونکي به ستاسو کلام په انتظار وي نو خپلو ګرانو کتونکو ته یو خوندور کلامونه تاسو راته وړاندې کړئ. مننه به مې وي. یو غزل به شهید صاحب یو غزل به پېښ کړم، زوړ غزل به پېښ کړم. نه خو دا ټیم ما سره شته هغه انشاءالله کتونکو ته به نه وایي چې جانان چې واخیست زما نوم په خپل زبان مکمل. جانان چې واخیست زما نوم په خپل زبان مکمل، نن راته چېرته اله ولګېدو ځان جانان چې واخیست زما نوم په خپل زبان مکمل، نن راته چېرته اله ولګېدو ځان مکمل. او زه به دې تا دغه ښېګڼه څنګه هېره کړمه، زه به دې تا دغه ښېګڼه څنګه هېره کړمه، تا چې د ما دپاره پرېښو رقیبان مکمل. لکه چې بیا د ترنګ تندی ورته شیلی ساقي، لکه چې بیا د ترنګ تندی ورته شیلی ساقي، نن خو دې نه دي میخانې کې میخوران مکمل. لکه چې بیا د ترنګ تندی ورته شیلی ساقي، نن خو دې نه دي میخانې کې میخوران مکمل. او کیسه مې نه ده شروع کړې په ژړا شوې راته، کیسه مې نه ده شروع کړې په ژړا شوې راته، زړه به دې چود شي که دې واورېدو داستان مکمل. دوه شعرونه د هیر شو اخري شعر ده
چې باوره نور هیڅ ارمان په زړه کې نه لرم خو خدای دې عمل راته نصیب کړي په قرآن مکمل ډېر باور صاحب یو بل کلام واورئ خوندور بل غزل مو نوی غزل مې دغه وایي چې ټکي زاړه دي خو مضمون نوی ده ټکي زاړه دي خو مضمون نوی ده ځکه چې هره ورځ ژمدون نوی ده نو ستا پرونی وعدې نظار شم اشنا موږ ته په نن کې هم پرون نوی ده د نوي وخت موسی به هم وي ضرور د نوي وخت موسی به هم وي ضرور په نوي وخت کې چې کارون نوی ده ډېر ښه خدایا جذبې سلامت غواړم خدایا جذبې سلامت غواړم د نوي نسل مې جنون نوی یا خو په درد خدایا جذبې سلامت غواړم د نوي نسل مې جنون نوی ده او یا خو په درد نه کریږي خود ویمه یا خو په درد نه کریږي خود ویمه نوی مین یمه بېلتون نوی ده باوره ډېر کې دا په پام ګمونه باوره ډېر کې دا په پام ګمونه د عشق په لار باندې دیون ډېره مننه تشکر باور صاحب چې تاسو موږ ته خپرونه کې وخت راوړو د الله په امان کور